د پاکستان پنجاب ایالت سر وزیر وایي د هند د بریدونو پر خلاف د پاکستان ځوابي بریدونه به د تاریخ په زرینو کرښو کې ولیکل شي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. مریم نواز ډیره کړې چې پاکستان په رڼا ورځ هند ته ځواب ورکړ. پاکستان یادونه کړې چې پر هند یې د ځوابي بریدونو په غبرګون کې د دغه هیواد جي ټاپ پوځي لیوه او د اکمالاتو یوه ډیپو له خاورو سره برابره کړې. د پاکستان چارواکي وایي چې د خپلې دفاع لپاره یې پر هند بریدونه دوام لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان د پوځ هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې توغندي یې پر افغانستان لګېدلي دي. ویکرم مسري وایي اړتیا نشته چې افغانستان دې بې ځایه په روان کړکېچ کې یاد شي. د هند د سندور اپریشن مشرې په ډیلي کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې هند د پاکستان له لوري د نن شپې ترسره شوو بریدونو په غبرګون کې د پاکستان د رادار سیسټمونه، تخنیکي تاسیسات، د وسلو ګودامونه او د قومندې مرکزونه په نښه کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد ته نږدې د پاکستان په یوه پوځي اډه کې چاودنه ښیي. د پاکستان د پوځ یو ویاند ویلي چې هند په پاکستان کې څو پوځي اډې په توغندیو سره په نښه کړي دي او پاکستان هم په ځوابي بریدونو کې د هند پوځي اډې په نښه کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.